او پکې لکه ګل غوندې نازکه ده ښکلې دلربا زما نو ښه د سپږو ډکه ده ښکلې دلربا زما ورانه دومره زکه ده ښکلې دلربا زما ته په خپله خوښه ژوند کوه سړیه، دلته کېږي پرښتو پسې خبرې. اکیدي نه اوس چې دی زه خپله داسې حد له راغلی یم چې زما ډېر ښه ملګري ډېر ښه یاران دوستان شته، خو چونکې زما نه پاتې ده چې زه تللی نه شم او هغه ځای ته ورتلی نه شم. خان چې کوم دی ده چې کومه انټرویو ما نه کړې وه نو هغه دومره وشوله چې په ما څومره قرضونه وو هغه خدای پاک خلاص کړله او زه د هغه ډېر زیاته شکریه ادا کوم. او پکې لکه ګل غوندې نازکه ده ښکلې دلربا زما نو ښه د سپږو ډکه ده ښکلې دلربا زما ورانه دومره زکه ده ښکلې دلربا زما او من امرود خوراکې څوک دا به پې زه ورنه کم من امرود خوراکې څوک دا به پې زه ورنه کم نو کله دومره سپکه ده ښکلې دلربا زما او یو هغه مږه پاس په چت کې چې سوري کوي یو هغه مږه پاس په چت کې چې سوري کوي خو دا مږه په ځمکه ده ښکلې دلربا زما او سار چې دا وتلې ده اوسه پورې رانله سار چې دا وتلې ده اوسه پورې رانله نو کله کمالت کې روکه ده ښکلې دلربا زما او داسې ډېرې ټوکې ټقالې زما د دې خولې نه وتلې دي د خندا په شکل کې، خو اوس چې د هغې بیکګراونډ شاته خلک ګوري نو لکه زه به په اوسني وخت کې لکه د کم مداقات چې راغلی دی په دې کې یو سندره نیمه دغه کړې ده د اردو ګانه ده هم ہے دیوانگی دا مې دغه کړې ده. رضا بابا یو شعر ویلی و حمزه رڼا شوه علي علي وایه سر په تلي وایه داسې تاسو به اورېدلې وي نو ما یې ګرانه سودا شوه اوړه غوړي وایه وخانه تباه شوه د هر سړي وایه.